إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترم مسلمانانو، الله سبحانه وتعالى چې کله انسان پیدا کړی د ځمکې پر مخ، انسان ته قوت، شعور، اراده او عقل ورکړی. په ضمن کې انسان ته نفس هم ورکړی چې انسان به د خپل نفس غوښتنې او خواهشات هم پوره کوي سره د خپل د پروردګار د احکامو د پوره کولو. د نفس خواهشاتو او د نفس غوښتنو او د ژوند سلسله ته ادامه ورکولو دپاره یو کسب او کار کول هم دي، نفقه پیدا کول، روزي پیدا کول. په همدغه اساس موږ او تاسو ته اسلام په دې رابطه هم لارښوونې کړي دي چې تاسو باید روزي پیدا کړئ، کسب او کار باید ترسره شي، مګر دغه کسب او کار هم باید د الله سبحانه وتعالی د لارښوونې مطابق وي. چې ستا د کسب او کار ځای باید حلال وي، عائد او منبع ستا باید حلال وي، ستا مال او دولت چې لاس ته راوړې بیرته په حلالو کې مصرف شي. یعنی یوازې عائد حلال کفایت نه کوي. یو تعداد انسانان شته چې ډیر زحمت وباسي، حلال پیدا کوي، خو بیرته په حرامو مصرفیږي. یو تعداد انسانان دی چې حرام لاس ته راوړي، کوشش کوي چې په حلالو یې مصرف کړي. نو دغه دواړه ښه عمل نه دی. د حلالو څخه به لاس ته راوړي، په حلالو به بیرته مصرفوي. که یو سړی د حلال لاس ته راوړلو باندې زحمت وباسي او بیرته په حرامو کې مصرفوي، خپل هغه زحمت ضایع کوي. نو په همدې اساس موږ او تاسو ته الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې هم فرمایي چې وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان هیڅ شی لاس ته نه راوړي مګر د هغه چې انسان زحمت وباسي، کوشش یې کړی. چې دغه آیت عمومیت لري، هم په عبادت کې دی هم په دنیا کې دی. یو انسان که په دنیا کې کسب او کار کوي، زحمت وباسي، دی به خامخا ګټه کوي، خامخا به مال لاس ته راوړي. یو انسان تنبل دی، تکاسل کوي، زحمت نه وباسي، ځان ته مشقت او تکلیف نه ورکوي، دی به پاتې کېږي. نو بیا چې کله دی پاتې شو، خپله اسبابو نه کار نه اخلي، دی بیا کله کله شیطان ورته په ذهن کې وسوسې کوي چې الله ولې ماته نه راکوي، الله ولې فلان ته ورکوي. حال دا چې الله عز وجل انسان څخه حرکت غواړي، د انسان څخه کسب او کار غواړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ او تاسو ته فرمایي اعملوا فكل ميسر لما خلق له. تاسو کار وکړئ، عمل وکړئ، زحمت وباسئ، حرکت وکړئ. هر انسان بخپل لاره پیدا کوي، هماغه ځای دپاره چې الله دی ورته پیدا کړی. تاسو کار وکړئ، هر انسان خپل ځای پیدا کوي، خپل لاره پیدا کوي. په دې معنی کله کله یو انسان یو کار کوي مګر الله دغه کار دپاره د انسان نه دی پیدا کړی. هغه کسب او کار کې دی علاقمندي نه لري، یا کار نشي کولی، یا نه پوهیږي، بیا ځي بل کار ته ځي. یو مدت هغه کسب او کار کې کار کوي، هغه خوند نه ورکوي، یا تاوان کوي، یا مشکل پې کېږي، بل کار ته ځي. هغه کار کې ګوري چې دی ډېر ښه په موافقت سره مخکې ځي، ځکه د طبیعت او ذهني جوړښت دغه کار دپاره چې الله پیدا کړی دی. اوس یې خپل ځای پیدا کړه، ګوري چې ګټه هم کوي، کاروبار هم ښه دی، هر موضوع کې دی ښه روان دی په هغه شکل باندې.
نو انسان د نه نا امیده کېږي د دې حدیث مطابق که یو کار کې تا تاوان او که کار د نشو کولی دا کار پرېږده بل جانب ته لاړ شه که په هغه لاره کې د کار مخکې نه تله هغه پرېږده لاره تبدیل که بل جانب ته لاړ شه نو همیشه د انسان باید هغه ځای چې تاوان ورته رسیږي یا کار باندې نه پوهېږي یا علاقمندي نه لري په دې کې د پاتې نشي بل دا دی چې الله سبحانه وتعالی انسان دپاره دغه کون دغه دنیا ځمکه او اسمان او څه چې په دې کې د ټول د انسان د نفع دپاره مسخر دي دغه ټول الله سبحانه وتعالی د انسان د ګټې دپاره پیدا کړي دي مګر دا چې انسان څرنګه ګټه د دې څخه اخلي دا انسان پورې تړاو لري هر انسان ګوري چې مختلف ډول کارونه کوي مختلف قسم وسایل په کار اچولي دي مختلف قسم لاسته راوړنې لري نو الله سبحانه وتعالی فرمایي وسخر لكم ما في السماوات والارض الله عز وجل مسخر ګرځولي تابع او تسلیم ګرځولي تاسو ته هغه ټول څه چې په اسمانونو کې د پزمکو کې دي کزمکه کې بحر دی کاغه وچه ده کاغه معادن دي کاغه ذخایر دي کاغه نباتات دي که اشجار دي که جمادات دي که حیوانات دي کلمر ده که سپوږمۍ ده ابر ده باران ده دغه ټول اکسیجن ده که هوا ده دغه ټول شیان الله عز وجل د انسان د خدمت دپاره مسخر کړي دي موږ او تاسو د دغه کون څخه ګټه اخلو کله په شعوري طور او کله لا شعوري طور باندې دغه اکسیجن موږ او تاسو د ورځې څومره تنفس کوو ستا ورته پام هم نه وي مګر الله عز وجل دا ستا دپاره پیدا کړی دی ځمکې نه موږ او تاسو ګټه اخلو که زما ستا پام ورته وي که پام نه وي مګر یو ګټه هغه ده چې موږ د ځمکې په سر باندې ګرځو کور ور باندې جوړوو په همدغه ځمکې باندې سمولو په همدغه ځمکه باندې عبادت کوو همدغه ځمکه کې دفن کیږو یو انسان دی چې د ځمکې څخه بیا نور کسبي ګټې اخلي د ځمکې څخه معادن راوباسي ذخایر راوباسي د ځمکې څخه تیل راوباسي په ځمکه کې تحقیقات کوي د ځمکې نه نور استفاده کوي نو دغه بیا اکتساب ته اړتیا لري زحمت ته اړتیا لري کسب و کار ته اړتیا لري یو بخش معلومات ته اړتیا لري همدا رقم الله عز وجل موږ او تاسو ته قرآن عظیم الشان کې دا چې انسان د ځمکې پر مخ خور شي وګرځي کسب و کارو کې حلال لاس ته راوړي او د حرامو څخه او د ظلم څخه ځان وساتي موږ او تاسو ته فرمایي هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور الله عز وجل تاسو د پر ځمکه همواره ګرځولې تاسو ته ځمکه همواره ګرځولې تر څو تاسو وکولی شئ د ځمکې په سر باندې حرکت وکړئ که دا ځمکه داسې مستطیله وی یا تمایله وی بیا به انسانانو ته ژوند لږ مشکل وی ځمکه موږ او تاسو ته لکه فرش غوندې بسترې غوندې وګرځوله ځکه نورو آیتونو کې هم دا شته چې ځمکه تاسو ته فرش ګرځولې هموار نو انسان په دې ځمکه باندې ژوند هم کولی شي ګرځېدلی هم شي کور هم پرې جوړولی شي کسب و کار هم کولی شي نو الله عز وجل فرمایي چې تاسو ته ما ځمکه همواره ګرځولې تاسو ته نور دلیل او بهانه نه ده پاتې چې ولا ځمکه دا همواره نه ده په ځمکه ګرځېدلی نشم یا حرکت نشم کولی فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه تاسو د ځمکې په اطرافو باندې وګرځئ مناکب اوږو ته وایي د ځمکې په اوږو یعنی د ځمکې په اطرافو ارد ګرد کې وګرځئ وکلوا من رزقه او د الله روزي وخورئ په دې معنا چې تاسو ځمکې کښت وکړئ په ځمکې باندې کار وکړئ په ځمکې باندې فابریکې جوړې کړئ شرکتونه جوړ کړئ دواخانې جوړې کړئ بسنده وکړه هر هغه کار چې د ځمکې نه اخیستلی شي کار واخله چې دغه ځمکه ستا دپاره د رزق سبب دی وکلوا من رزقه د الله د رزق څخه وخورئ دهقان د ځمکې کې کار کوي ځمکه قلبه کوي تخم په هغې کې پاشي پارو ورته ورکوي څه موده بعد حاصل اخلي همدا رقم که څوک باغ لري که نور حاصلات اخلي که نور کارونه کوي په ځمکې باندې نو الله عز وجل دغه ځمکه انسان ته د رزق وسیله ګرځولې همدا رقم انسانانو ته الله عز وجل د تجارت امر کوي چې تاسو تجارت وکړئ فقط بیا دومره یو استثناء ورته ورکوي چې د جمعې په ورځ هم تاسو ته تجارت اجازه شته مګر کله چې د جمعې اذان وشو بیا د دکان بند که بیا د فابریکه او شرکت بند که چې ستا په اختیار کې وي فسعوا الى ذکر الله د الله ذکر ته رجوع وکړئ د الله ذکر د جمعې خطبه ده د جمعې لمونځ دی تنها د جمعې لمونځ هم نه د جمعې خطبې اورېدل هم واجب دي اوس وخت موږ او تاسو اکثر چې اوس هم مسجد ګورو ټول مسجد 90% مسجد خالی دی اکثریت خلک هغه مهال راځي چې فقط امام تکبیر تحریمه وایي ځکه د خلکو ذهن کې هم دا دی چې د جمعې په ورځ باندې فقط لمونځ کول دي د جمعې لمونځ نه فسعوا الى ذکر الله ذکر الله نه مراد خطبه ده د خطبې اورېدل دا هم په واجبات او فرایضو کې راځي چې انسان باید خپل تجارت خپل کاروبار بند کړي د جمعې منځ ته باید راشي ځکه هم د جمعې د اذان څخه وروسته بیا تجارت جواز نه لري او ځینې فقها دا وایي چې دغه مال یا دغه کاروبار په دغه وخت ناروا کار دی
نو کله چې ونه شی ناروا شي بیا د حلال دایرې څخه ووځي. اما کله چې د جمعې لمونځ ترسره شو بیا الله عز وجل په همدې آیت کې فرمایي فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. کله چې د جمعې لمونځ وشو بیا تاسو انتشار پیدا کړئ د ځمکې پر مخ باندې. انتشار په دې معنی چې خواره واره شئ، د تجارت دپاره، کاروبار دپاره، دکاندار به خپل دکان ته ځي، د شرکت خاوند به خپل شرکت ته ځي، دفتري کارکوونکی به خپل دفتر ته ځي، بل سړی به خپل ځای ته ځي. تاسو بیرته خپل د رزق او د روزي په لټون کې شئ. وابتغوا من فضل الله، تاسو د الله فضل ولټوئ. د الله فضل په قرآن عظیم الشان کې اکثر ځایونو کې مراد ترنه مال دی، تجارت دی. فضل الله د الله فضل. نو ځکه هم دا چې الله سبحانه وتعالی مال ته خپل فضل وایي، مال باید حلال وي، مال باید د حلال منبع څخه لاسته راشي، په حلالو باندې بیرته مصرف شي. که چیرې مال ښه شی نه وی او انسان ته ګټور نه وی نو الله به دا خپل ځان ته نه منسوبو، دې ته به د خپل فضل نه ویلی. نو ځکه هم دغه مال چې دی انسان په فتنه کې اچوي، انسان کله کله مغروروي، د دایرې څخه وباسي، انسان حرامو طرف ته انسان کش کوي. او دا د انسان فطرت او خصلت دی، لکه څرنګه چې الله عز وجل قرآن عظیم الشان کې فرمایي وتحبون المال حبا جما. تاسو انسانانو تاسو مال خوښوئ، ستاسو مال سره محبت دی او ډیر شدید محبت ورسره لري، ډیر زیات محبت ورسره لري. ځکه هم دغه مال دی چې د مال دپاره انسان لمونځ پرېږدي، د مال دپاره طاعت پرېږدي، د مال دپاره د الله اوامر پرېږدي، د مال حاصلولو دپاره حرام خوري، رشوت خوري، فساد کوي، غلا کوي، اختلاس کوي، نور ناروا کړنې ورسره ترسره کوي. ځکه د انسان فطرتاً میلان دی دغه شي ته. نو په دې اساس باندې الله عز وجل مال ته خپل فضل وایي، تر څو هغه مال د الله فضل کېدلی شي چې هغه حلال وي، د حلالو څخه لاسته راغلی، په حلالو باندې بیرته مصرف شوی دی. بیا الله عز وجل انسان ته چې د حرکت امر کوي چې انسان باید سعی وکړي، کوشش وکړي، حرکت وکړي، باید انسان تنبلی او تکاسل ونه کړي. زه چې کله کله دې بازار ته ځم یو تعداد دوستان ګورم، د یو خاص زموږ تاسو افغانان دي، د هغو چې ګوري زاړه هم کار کوي، سپین سرې هم کار کوي، سپین ګیري هم کار کوي، مشران هم کار کوي، ټول په کار اخته دي. او دا یو ډېر ښه نیک خصلت دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي المؤمن القوي خیر واحب الى الله من المؤمن الضعیف. قوي مسلمان الله ته ډېر غوره دی، ډېر محبوب دی د ضعیف انسان په نسبت باندې. ضعیف انسان تنبل انسان دی، کسل انسان دی، ناراسته انسان دی. یو کار به کولی شي نه کوي، یو کار به کولی شي په هغې باندې به شرمېږي، مګر یو انسان دی چې هغه په خپل نفس کې دغه انرژي، دغه قوت، دغه روحیه، دغه یو شورش په داخل کې ګوري چې لاړ شم زه باید کار وکړم، په دې کار کې شرم نشته. د دې په عوض چې سړی ساعتونه ضایع کوي، نو ښه دا ده چې د هغې نه هر یو کار چې د حلالو په دایره کې وي کار کولو کې عیب نشته. نو یو تعداد انسانان زمونږ او تاسو دوستان داسې دي چې هغو په کار باندې شرمېږي، خلک به راپورې وخاندي، یا فلان به راته څه وایي، یا څوک به راته څه وایي. اما یو تعداد انسانان دي چې د حلال ګټلو دپاره دغه د شرم دایره په خو لاندې کړې ده. زه حلال کار کوم، ته چې ما ته په هر نظر باندې ګورې وګوره، هغه ستا مشکل دی، مګر زه د الله امر په ځای کوم، یو مړی حلال روزي پیدا کوم، نو دې کې مشکل نشته. پیغمبران علیهم السلام چې الله عز وجل موږ او تاسو ته د هغو حکایتونه په قرآن عظیم الشان کې فرمایي، هغو ډېر عجیب و غریب کارونه کړي دي چې اوس وخت کې ځینې خلک هغسې کارونو ته داسې په ټیټه سترګه باندې ګوري. حال دا چې دا د پیغمبرانو کارونه وو. لکه الله عز وجل موږ او تاسو ته د نوح علیه السلام په اړه باندې فرمایي، نوح علیه السلام څه کول؟ نجارو، نجاري کوله. نو اوس هم دغه نجاري یو ډېر ښه فن دی، ښه مهارت دی، ښه کسب و کار دی، او په استرالیا کې خصوصا یو د هغه کارونو څخه دی چې نجاران ښه عاید لري، کاروبار خپل دی، کمپنۍ خپله ده، اکثرا که بل چا سره کار هم کوي، لاسمزد کار یعنې اجوره یې ښه ده نسبت هغو ته. په دغه اساس باندې ولو که کار لږ مشکل هم دی، نوح علیه السلام نجاري کوله، په نجاري کې ښه مهارت درلوده. د الله پیغمبر و، 950 کاله د الله دعوت یې رسولی، د الله دپاره کار کړی، مګر یو ورځ هم د نجارۍ په اړه باندې د شرم احساس نه دی کړی چې خلک به ماته څه وایي. خلک به وایي پیغمبر ته وګوره، د نجاري ته وګوره. یا دا وایي چې زه خو د الله پیغمبر یم، تر ټولو انسانانو متقي او پرهیزګار انسان یم، الله ته ډېر نږدې یم، زه څنګه نجاري وکړم؟ ما ته خو باید ډوډۍ تیاره کور ته راشي، زه خو باید تیاره لقمې وخورم، زه خو باید دغه زما پیروان باید ما پرې نږدې چې کار وکړم. مګر هغو نجاري کوله، په دې کې د شرم کوم احساس نه کوو. حتی هماغه کشتۍ چې په هغه وخت کې د مؤمنانو د نجات سبب شو، هغه نوح علیه السلام په خپل لاس جوړه کړې وه.
هماغه کشتۍ چې نوح علیه السلام په لاس باندې جوړول او مشرکان او کفار به راتلل په ده باندې به مسخرې او رشخندونه کول، ده پورې به خنداوې کولې، هماغه کشتۍ د هغه مؤمنانو د نجات سبب شو او د هغه مشرکانو د هلاکت سبب شو. ځکه هم قرآن عظیم الشان کې الله عز وجل د دې په اړه باندې فرمایي ویصنع الفلک. نوح علیه السلام شروع کړه د کشتۍ په جوړولو باندې، په خپل لاس یې کشتۍ جوړوله. وکلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه. هر کله به چې یو ډله د قوم څخه مشرکان او کفار د تر څنګ تېرېدل، ول دې لیونې ته ګوره، دا هم فکر کوي چې زه کشتۍ جوړوم، دغه ته وګوره، بې ځایه رشخندونه به یې کول، استهزاء او مسخرې به یې کولې. ځکه هم قرآن کې الله فرمایي سخروا منه، دوی به مسخرې کولې نوح علیه السلام باندې. نوح علیه السلام به ورته څه ویلې؟ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. خیر دی تاسو خپلې مسخرې وکړئ، خپل زړه یخ کړئ چې ستاسو په زړه کې ګرځي، خو یو ورځ به داسې راشي چې بیا به مونږ ستاسو د مسخرې عاقبت تاسو ته ښایو چې دا ستاسو مسخرې دي چې تاسو په مونږ کولې، بیا به مونږ په کشتۍ کې سپاره یو، مونږ به نجات پیدا کوو، تاسو به غرق کېږئ. هغه وخت به بیا تاسو د خپل عاقبت معلوم شي چې د رشخندۍ عاقبت څه شی و، چې آیا نوح علیه السلام په ځای وکړه، مونږ په ځای باندې وو. نو په دې قرآن کې یا په دغه آیت کې الله سبحانه وتعالی مونږ او تاسو ته دا بیانوي چې نوح علیه السلام چې د اولو العزم پیغمبرانو څخه دی، چې 5 پیغمبران دي، یو پکې نوح علیه السلام دی، سره د دومره لوړ مقام او د پیغمبرۍ د خپل هغه د عائد وسیله یا ذریعه نجاري ګرځولې. د چا په قصه کې نه و، د چا خبرو پسې نه و چې دا خلک ما پورې سره شخند کوي، سره پورې وایي. نو په همدغه اساس کله چې ته یو حلاله لقمه پیدا کوې، حلاله روزي پیدا کوي، بیا به د خلکو د خبرو قصه کې نه اوسېږي، اصلا چاته غوږ مه ایږده. که څوک تا ته د چا خبره هم رسوي چې فلاني تا پورې دا وویلې، وروره زه دا خبرو ته وخت نه لرم، هر چا پورې خلک خبرې کوي. هغه د امام شافعي رحمه الله یو قول مشهور دی چې هغه ته یو چا نمامت کوو، ویل ته خبر نه فلاني تا پسې دا خبرې کوي، ده ورته ویلې فکر کوم چې شیطان بل څوک پیدا نه کړه غیرستانه چې تی راولېږلې ما پسې. یو سړي ته جواب ورکړه، ځان هغه لاره پې باندې بنده کړه چې بیا تا پسې را نه شي اصلا بیخي. نو په دغه اساس د چا خبرو ته به غوږ نه ایږدي، حلال روزي پیدا که حلال روزي کې مشکل نشته، عیب نشته. که ته په هر مقام کې تر څو چې کسب و کار کولی شي، باید بطالت، تنبلي او تکاسل نه انسان باید کار وانخلي. همدا رقم داود علیه السلام په اړه باندې قرآن عظیم الشان مونږ او تاسو ته فرمایي چې داود علیه السلام آهنګرو دلته څه وایي ورته آهنګر ته بلیک سمیت. نو آهنګر او بلیک سمیتو چې دا د اوسپنو کارونه به کول، اوس هم دا آهنګران چې دا فنسون جوړوي، مثلا یا نلدوانیانې کوي یا پایپونه جوړوي یا نور کارونه کوي، خو اوسپنو سره به کار کوو. نو داود علیه السلام آهنګر و او په آهنګرۍ کې به دا د شرم احساس نه کوو چې زه آهنګر یم، مګر دا چې تقوادار انسانو حلال به پیدا کول، د الله په لاره کې به هم مصرفول، الله سبحانه وتعالی به هم د دوی سره مرسته کوله. او په قرآن عظیم الشان کې الله عز وجل هم مونږ او تاسو ته فرمایي چې وألنا له الحديد ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. مونږ داود علیه السلام ته اوسپنه ذوب کړه، اوسپنه مو ورته ذوب کړه، د اوسپنې هغه معدن به ورته ذوب شو لکه د چشمې د اوبو چشمې غوندې یا چینې غوندې، ده به ترنه هغه د اوسپنې هغه ذوب شوې اوسپنه به یې راواخیستله، بیا به داګنه شیان جوړول، کله به زغرې جوړولې ترنه، کله به ترنه هغه تورې جوړولې، کله به د جنگ اسباب جوړول، کله به ګډ ګډ دیګونه او نور وسایل ترنه جوړول. هغه ټول اسباب او وسایل چې په جنگ کې به ترې کار اخیستل کېده یا به انسانانو په روزمره ژوند کې ترنه کار اخیسته، نو هم به خپل د تجارت ذریعه ګرځولې وه، هم به خپل دعوت ورسره مخې ته وړه. نو نوح علیه السلام په دې کې د شرم کوم احساس نه کوه چې زه پیغمبر یم یا زه څرنګه آهنګري به نن وخت کې کوم، خلک به ما پورې څه وایي، دغه فکر کې نه و. همدا رقم د زکریا علیه السلام په اړه باندې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې نجار و نجاري به کوله، څرنګه چې نوح علیه السلام نجاري کوله، زکریا علیه السلام هم نجاري کوله. همدا رقم نور پیغمبران که وګورو، هر پیغمبر چوپانی کړي، شپنتوب یې کړی، هر پیغمبر شپنتوب او چوپانی کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامو ته فرمایل چې ما من نبی الا وقد رعى الغنم، هیڅ پیغمبر نه دی تیر شوی مګر شپنتوب یې کړی، ګډانې سره ولې دي. یو صحابي ورته ویل چې وانت یا رسول الله، تا هم شپنتوب کړی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وانا على قراريط لاهل مکه، ما هم شپنتوب کړی، چوپانی مې کړې ده د مکې خلکو دپاره د یو څو قیراتو په بدل کې. قیرات لکه اوس وخت کې مونږ ته سنټ چې ورته وایو،
د 1 درهم سلمه حصہ په 100 سنټون یا 100 قیراتونو باندې ما هم د مکه مکرمه خلکو د پاره شپونتوب کړی. خلکو به دا ګډان او بيزي راټولول یو منطقې ته، بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم دشت او صحرا ته وړل سراولو د پاره، ماقام به بیرته راوستل، در چا ګډان به خپل کور کې ورته ورسپارل. همدا رقم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تجارت هم کړی. خدیجه الکبرى رضی الله عنها مالونه به واخیستل، شام ته بلار، هلته به خرج کړ، بیرته به ګټه راوړه، نور مالونه به واخیستل. نو تجارت کې هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم برخه اخیستلې ده چې دغه ټول مونږ او تاسو ته د هغو پیروي کوي چې مونږ او تاسو خپل اسلافو څخه پیروي وکړو. په کسب او کار او په حلال ګټلو کې مانع نشته، مشکل نشته، انسان باید دغه ته رونق ورکړي. همدا رقم کچېرې مونږ او تاسو د خپل سلف صالحینو احوالو ته وګورو. عثمان رضی الله عنه غټ سرمایه‌دار تیر شوی دی، عبدالرحمن ابن عوف غټ سرمایه‌دار تیر شوی، غټ تاجران تیر شوی دي. امام ابو حنیفه رحمه الله چې مونږ او تاسو همیشه نو مخلوق بزاز او رخ فروش او رخ فروشي به کوله، سره د خپل امامت او د اجتهاد او مجتهدوالي سره د دومره چې زرګونو شاګردان تربیه کول پالل، مګر خپل تجارت او بزنس هم درلوده. په همدغه اساس زمونږ او تاسو په خواني اسلاف هغه خپل بزنسونو کاروبار درلودل، دوی به خلکو سره کومک کوو. د علما او لاس چاته وګد نو، مګر دا وروسته چې همتونه ضعیف شول او استعمارونه راغله، نور مشکلات راغله، په علما باندې داسې وضعیت راغی چې عالم باید خلکو ته لاس وګدوي، عالم ته باید خلک ډوډۍ ورکړي، عالم ته باید دا وشي دا وشي، خپل هغه د کاروبار څخه پرېوتل. اوس شرایط هم داسې راغله که یو عالم ته بازار او مارکیټ کې وګوري، سبا تا پسې مونځ نه کوي، ولا دی خو مارکیټ کې رفروشي کوي، دی خو نجاري کوي، یا دی خو آهنګري کوي، دی خو دا کوي، مونځ نه کوي ورپسې. ځکه څو وارې مونږ خپل هم دا خبرې اورېدلې دي، ولا مونږ یو چا پسې پخوا مونځ کوو، بیا هم بازار کې ولیده، بیا داسې شو، بیا داسې شو، بیا خپل ځانه ساختګي خبرې پسې جوړې کړي. حال دا چې دا د پیغمبرانو کسب دی، په دې کې کوم مانع او مشکل نشته. یو سړی چې د حلال په دایره کې وي، حلال روزي ځان ته پیدا کوي، که هغه په هر مقام کې دی، په هر منصب کې دی، په هر ځای کې دی، دې کې هیڅ د عیب کومه خبره نشته. حلال راوړه لاس ته، په حلالو بیرته مصرف کړه. ځکه هم د قیامت په ورځ چې د انسان څخه هم پوښتنه کېږي، دوه پوښتنې کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. د قیامت په ورځ به د هر انسان څخه د مال دوه پوښتنې کېږي. من أين اكتسبه، دا مال د کوم ځای څخه لاسته راوړی، منبع او مصدر د مال د کوم ځای، حرام او که حلال، آیا دا سود او که دا قمار او که دا خیانت او که دا غلا او که دا رشوت او که دا فساد، یا دا ستا خپل شخصي حلال تجارت چې د تجارت او بزنس او د حلال او پاک لارې نه د لاسته راوړی. نو منبع پوښتنه به در څخه کېږي. ځکه اوس په دنیا کې انسان باید خپل منبع تعیین کړي چې ته د کوم ځای څخه لاسته راوړې، مال لاسته راوړې. وفيما انفقه، چې د خپل مال کوم ځای کې بیرته مصرفوي. که ستا منبع حلال هم وي، خو چې ته خپل مال په حرامو کې مصرفوي، د دې پوښتنه هم در څخه کېږي. هم د باید منبع حلال وي، هم د باید مصرف ځای حلال وي چې چیرته باید مصرفوي. نو همدا رقم کچېرې مونږ تاسو بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث ته وګورو، په ډیرو احادیثو کې مونږ تاسو ته د حلال مال د برکت او د هغې د ګټلو او لاسته راوړلو تشویق شوی دی. په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده. در هغه بهترین غذا، بهترین عائد نشته چې یو انسان د خپل لاس په زحمت باندې حاصل کړي. د خپل لاس په زحمت، د لاس ذکر شوی دی چې په خوا وخت دا دفتری کارونه کم او اکثر خلکو بس فزیکی کارونه کول، یا نجاری یا آهنګري یا مثلا زراعت او دهقاني یا چوپانی یا نور شیان. مګر که یو څوک زحمت وباسي او دفتری کار کوي په حلال دایره کې وي، دا ټول په همدغه حکم کې شامل دي. یعنی تر ټولو بهترینه نفقه او مال همغه دی چې انسان په خپل لاس لاسته راوړي، زحمت وباسي، چا باندې تکیه نه کوي، چا ته د تمه او توقع نشته، چا څخه سوال او ګدایي نه کوي، خپل زحمت وباسي، خپل کار کوي، خپل حلال لاسته راوړي، دا تر ټولو بهترین دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وان نبی الله داود کان یاکل من عمل یده. دا الله رسول داود علیه السلام به د خپل لاس څخه خوراک یا نفقه لاسته راوړله. دا الله نبی داود علیه السلام به کار کوه، آهنګري به کوله، مال به لاسته راوړه. بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لئن يحتطب احدكم على ظهره خير من ان يسأل احدا فيعطيه او يمنعه. که تاسو کې یو انسان د لرګیو یو ګیډۍ په شا باندې وګرځوي او په بازار کې خرڅوي، د دپاره دا بهتر دی د دې نه چې ګدایي کوي، خلکو څخه غواړي د چا په مخ کې ودرېږي چې $15 راته راکړي یا $10 راته راکړه، یا به ورته څوک ورکړي یا به ورته څوک نه ورکوي. نو د ګدایۍ څخه چې د خپل مخ د اوبو او هغه حیثیت
انسان وړي د هغې څخه دغه کسب او کار ولو که تا باندې مشقت هم وي حرج هم وي خو دا ستا دپاره زر وارې بهتر دی چې کسب او کار وکړه $5 پیدا کړه وچه ډوډۍ ورباندې وکړه خو د هغه سوال پلو مه کړه چې ته یې غواړې په خوله باندې د چا څخه سوال کوې بهترینه ډوډۍ درکړي یا ډېرې پیسې درکړي د هغې نه مګه $1 حلال چې ته په خپل لاس کمایي کوې ګټې دا تا دپاره بهتر دی. همدا رقم بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمای لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطاه ومنعوه. دا چې ستاسو کې یو انسان خپل پړی او رسۍ ځان سره واخلي بیا د غره ته ور وخیږي هلته لرګي او خاشاک راټول کړي هغې نه ګېډۍ جوړ کړي په شا یې کړي بېرته راښکته شي دا په بازار کې خرڅ کړي د دپاره دا بهتر دی د دې نه چې د خلکو څخه یې غواړي په خلکو باندې تکیه وي سوال کوي یا به ورته څوک ورکوي یا به ورته څوک نه ورکوي. او هغه یو مثال خو موږ تاسو ته ډېر روښانه دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په وخت کې کوم صحابي چې هغه سوال کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کور کې څه شی لري هغه ویل یو جام لرم بل هېڅ شی نه لرم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ورشه هغه جام دې راوړه هغه جام چې راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وړاندې کړل دا جام څوک اخلي یو صحابي ویل زه په $1 اخلم بل څوک یې دې نه پورته اخلي بل ویل په $2 اخلم بل ته ویل په څوک خو $3 بالاخره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هماغه $3 والا ته ورکړي بیا دې صحابي ته ویل چې دغه $3 واخله په $1 د کور کې ماشومانو دپاره خوراک واخله $1 باندې د یو تبر واخله په بل درهم باندې مثلا د څه بل شی ورته وښوده بیا یې ورته وفرمایل چې ته به غره ته ځې لرګي به راټولوي هغه به خرڅوي 2 هفتې بعد بیا راشه ما وګوره یا یو مدت ورته وټاکې چې دومره مدت بعد بیرته راشه ما وګوره. دغه صحابي ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ګدایي لاره بنده کړه او د کسب و کار لارې ورښودله کسب و کار وکړه. صحابي چې لاړ همدغه کار یې شروع کړ 2 هفتې یا 3 هفتې بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی ویل یا رسول الله قرضدار وم قرضونه مې خلاص شو ماشومان مې وګو ماشومان مې هم ماړه شول او اوس دا د اضافه پیسې هم ځان سره لرم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د کسب و کار لاره صحابه کرامو ته ښودله او ما ابتدا کې هم د حدیث تلاوت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اعملوا فكل ميسر لما خلق له تاسو کار وکړئ زحمت وباسئ هر انسان به خپل لار پیدا کوي هغه ځای دپاره چې الله پیدا کړی یو کار د خوښ نشو بل کار ته لاړ شه هغه کار د خوښ نشو نه چلېده بل کار ته لاړ شه هغه کار د خوښ نشو بل کار ته لاړ شه اخر به ته داسې یو ځای کې ودرېږې چې ستا به علاقمندي هم ورسره وي میلان هم ورسره وي کسب و کار به دې ښه وي عاید به دې ښه وي خوشحاله به هم پکې یعنی هر انسان اخر خپل ځای ته ځان رسوي. نو انسان باید تنبلي او تکاسل ونه کړي همیشه کوشش وکړي چې د یو کار څخه ځان ته لاره جوړه کړي. مګر دغه ټول کارونه چې انسان کوي لومړنی اساس پکې همدا دی چې انسان به حلال مال لاسته راوړي حلال مال. کله چې ته کار کوي په دې کار کې که ته امانتداري نه کوي بیا هم ستا مال حرامیږي. که ته یو چا سره مزدوري کوي چا سره اجوره باندې کار کوي د چا په کمپنۍ کې کار کوي د چا په دکان کې کار کوي تا سره قرارداد کوي چې ته به مثلا سهار 8 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو پورې ما سره کار کوي دغه وخت تا د سره قرارداد کړی په دې خرڅ کړی د دغه وخت یو ثانیه په مقابل کې ته پیسې اخلي که ته دغه وخت خپل شخصي کار کې بې دغه د اجازې نه مصرفوي ستا عاید حرامیږي. ته باید اتقان سره په امانتدارۍ سره په اخلاص سره دغه دپاره کار وکړې. که هغه تا ته تفریح درکوي 20 دقیقې او ته ځې د باندې 4 دقیقې تېروې ځکه هلته کمره نشته مثلا یا مالک نن نشته په کار باندې ولاړ نو که ته د خپل وخت نه اضافه وخت تېروې دغه عاید ستا حرامیږي ځکه ته خیانت کوې 20 دقیقو کې یا 10 دقیقو کې چې دغه اجازه نه وي در سره. همدا رقم که چیرې ته په اتقان او مهارت سره کار نه کوي کولی شي مګر د سره یې تېروې کله چې در باندې مالک یا د کمپنۍ خاوند یا رئیس یا امیر در باندې ولاړ وي ښه کار کوي خو چې امیر لاړ بیا خپلې قصې کوي نو په دغه اساس باندې دغه عاید به انسان ته حرامیږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمای ان الله يحب من العامل اذا عمل ان يتقنه. الله عز وجل د عامل څخه د لیبر څخه د کارکوونکي څخه دا غواړي هر کله چې کار کوي په امانتدارۍ سره کار باید وکړي په دقت سره باید کار وکړي مهارت سره باید کار وکړي څومره مهارت او قواله چې ته لرې باید په خپل کار کې مصرف کړي. داسې نه باید چې کله امیر ولاړ د کار کوم چې امیر نو بس بیا ساعت تېروه تمام ورځ په انټرنیټ کې مصروف یې دفتر کې تا خپل وخت دفتر ته ورکړی دفتر دپاره کار کوم یا د دفتر شخصي وسایل ته خپل شخصي کار دپاره استعمالوي دغه ټول بیا هغه ناروا دایره کې راځي.
نو مهارت او اتقان هم دې ته وایي چې په اخلاص سره، ذمہداري سره، مسؤلیت پذیري سره به کار کوي. همدا رقم رسول الله صلی الله علیه و وسلم څرنګه چې عامل او لیبر ته دغه امانتداري حکم کوي، امیر ته یا هغه چا د پاره چې ته کار کوي هغه ته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کوي چې د خپل لیبر یا د خپل مزدور د خپل کارکونکي حق به نه خوري، هغه ته به پیسې فوراً ورکوي، د هغه پیسې به نه ځنډوي، د هغه حق به پوره ورته ورکوي. موږ نن وخت یو تعداد خلک ګورو چې یو کارګر ورسره کار کوي، قرارداد ورسره د مشخصو پیسو کوي، خو چې کله کار خلاص شو بیا ورته بهانې کوي، نه تا کار سمونه که دغه ځای د مشکل پیدا کړو، ما درته غږ ونه کړ، دلته دغه مشکل او دا مشکل ورکه، دا مشکل خو تا په وخت کې ورته ولې نه ولې دا خبره په مغه لومړی ورځ باندې ورته ویلې چې دا کار د خراب د سر د سبا نه مرزه یا کار د اصلاح کړه، مګر دا چې تا یو میاشت ور باندې کار وکړ، 2 میاشتې کار دی ور باندې وکړ، اوس چې د پیسو وخت راغی اوس ورته بهانې جوړوي. یو تعداد آمرین یا کار ورکوونکي کارفرما چې ورته وایي، دوی بیا داسې دي چې عامل یا کارکوونکی ورسره کار کوي د هغه پیسې په وخت باندې نه ورکوي. زه بیا به درکړم، هغه بیچاره یو هفته کار کړی دی، نن ډېر په خوشحالۍ سره منتظر دی چې ماښام ما ته د پیسې راکوي، خپل ماشومانو ته به سودا ویسم، خپل کور ته ویسم، هر چا یو ذهنیت جوړ کړی وي، دی تمام ورځ نن ماښام پورې منتظر دی چې نن به زه خپلې پیسې اخلم. ماښام چې دی هغه کارفرما ته وایي چې صاحبه زما هفته پوره شله معاش راته راکړه، زه بیا به سره ګورو، زه بیا به سره حساب کوو. هغه بیچاره یو خو داسې دی چې تا ورته ډېره کلکه صدمه ورکړه، هغه د ناامیده که مکمل یو هفته کار بیچاره کړی، نن تمام ورځ منتظر و، هغه تا ناامیده بېرته خپل کور ته ولېږه. هلته به کور کې مېرمن منتظره وي چې دی به نن راځي، د غوړیو ټیم به ورسره وي، مثلا وریجې بوجۍ به ورسره وي، میوه به ورسره وي، دا به ورسره دی بیچاره خالي لاس راغی. د شرمه یا د حیا نه کور کې هم نشي ویلی چې څه خبره شوې ده، بل هفته بیا زه بیا به درکړم، بیا به حساب کوو، بیا ورته 20% ورکوي، بیا 50% ورکوي، آخر کار خلاص شي بیا دی ته نه باقیداري لري. اوس دغه باقیداري به څه وخت بیا دا سړی ترې نه واخلي، بیا به 1 کال 2 کاله د پسې منډې وهي، وروره پیسې مې در سره پاتې دي، وروره پیسې مې در سره پاتې دي. آخر خبره دې ته شي که بیا زما کور مخې ته رالي پولیس ته زنګ وهم، که بیا دې رانه وغوښتل بیا دا وکړم، زه حق در سره نشته، سند نه لري، پیسې نه لري، قرارداد نه لري. یو تعداد خلک دی چې قرارداد نه کوي، وایي وروره زما ستا خو اعتماد د یو بل پېژنو، کوم دغه محیط کې یو بل سره ګورو، راځه کار وکړه، زما ستا ترمنځ خو اعتماد دی، بیا هغه حق ورته پوره نه ورکوي، بیا بیچاره 1 کال 1.5 کال 2 کاله د پسې ګرځي، پیسې مې راکړه، پیسې مې راکړه. آخر یو مرحله راشي ما سره دېس کار نه دی کړی، منکر که کوم سند لري راوړه سند. دی پوهېږي چې دا بیچاره نه پولیس سره اوس دعوه کولی شي، نه محکمې ته تللی شي، ځکه سند دی نه دی ورکړی، نو سند دی ورته نه ورکوي، او هغه خپله داسې که بل پروف یا سند نه لري، خو الله په دې باندې شاهد دی چې هغه کار کړی دی، حق د سره دی، او دی هم پوهېږي چې د حق ما سره دی، مګر بیا هم حق ورته نه ورکوي. په دغه اساس کې دغه انسان په دې مرحله کې دا هیروي چې زه ظلم کوم، زه د یو بېګناه انسان حق خورم، د یو انسان حق مې ساتلی دی، زه دغه حرام مال خپل اولاد ته ورکوم. مګر د انسان وجدان کله کله دغه شانو کې غفلت کوي، خپل ځان ته خپل اولاد ته متوجه دی چې پیسې وګټي، خو د دغه بل اولاد چې بېګا وږی ویده کېږي یا تمام ورځ د خپل پیسو په فکر کې دی، خپل مشکلات لري، هغه ته د فکر نشته، دغه پیسې د دپاره حرامې دي. نو په همدغه اساس موږ تاسو ته رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې تاسو خپل مزدور ته، خپل کارګر ته دغه حق دې نه مخکې چې دغه عرق وچ شي دغه حق ورته ورکوي. او سایکالوجي د لحاظ نه دلته ډاکټر صاحبان داسې ما نه ښه پوهېږي، سایکالوجي د لحاظ نه همداسې دی کله چې یو انسان کار وکړي ستر استومان یې په خولو کې به ډوبو بیچاره، خو چې ته دغه مرحله کې دا پیسې ورته ورکړي د ده نه هغه ټوله ستړیا هېره شي، دی داسې یو قسم خاص سکون او ارامتیا احساسوي چې دا د ما یو کار وکړي او څه مې لاسته راوړه، خوشحالي احساسوي. مګر کله چې ته ورته وایې زه بیا به سره ګورو، بیا به سره حساب کوو، زه بیا بل هفتې ته بشي، نو په دغه وخت کې ته دته یو ډېره کلکه ناامیدي پیدا کوي، کېدای شي هغه نور کار در سره پرېږدي یا کار نه کوي، یا هغه د کار څخه علاقمندي خلاصه شي، نو دغه کارونه بیرته حرامو دایرې ته ورځي. همدا رقم د یو چا مال خوړل دغه حرام دی، که ته قصدن دا کار کوي چې زه د پیسې ورته زنډوم او بیا نه ورکوي، ورته ته حرام خوري او ظلم کوي په هغه باندې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الظلم ظلمات یوم القیامه، ظلم د قیامت په ورځ تیارې دی، انسان د جهنم تیارو ته ورکشوي، آخرت به نه هېروو، حساب ورکول به نه هېروو. د قیامت په ورځ بیا داسې یو مرحله راځي چې همدغه کارګر چې تا سره نن په دنیا کې کار کړی او تا د هغه مال ایسار کړی دی او مال ورته نه ورکوي او ته پوهېږي چې حق در سره شته، د قیامت په ورځ به همدی د الله په حضور کې ولاړې او ستا څخه به خپل حق غواړي، بیا به هلته ته دته حق ورکوي، تا سره هلته بیا مال نشته، خو ته به څه شی ورته ورکوي؟ خپل حسنات به ورته ورکوي، خپل نیکیانې به ورکوي. داسې ورځ به وي چې ته به یوې نیکۍ ته اړتیا لرې، مګر دغه نیکي به ته هغه ته ورکوي د قیامت په ورځ.
که فرضاً بیا ستا نیکیانې نه وي بیا به د هغه ګناهونه اخیستل کېږي ستا په ترازو کې به اچول کېږي ستا په تله کې. نو په دواړه صورتونو کې انسان بیا تباه دی په هغه حالت کې. الله دې موږ تاسو وساتي. نو په دغه اساس مسلمانانو دغه حرام خوړل ډېر بد عمل دی، په انسان باندې ډېر زیات بد تاثیرات لري. لومړنی تاثیر د حرام خوړلو دا دی چې د انسان دعا نه قبلېږي، دعا یې نه قبلېږي. که ته هر څومره بیا دعا وکړې ستا دعا نه قبلېږي. او حدیث په دې اړه باندې ښکاره دی چې یو انسان به د حرام جامې اغوندي، حرام خوراک به کوي، په حرام موټر کې به ګرځي، حرام ژوند به کوي، خپل اولاد ته به حرام ورکوي، بیا به الله تعالی سونه پورته کوي چې یا الله دا وکړې او یا الله دا وکړې یا الله دا وکړې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فأنا یستجاب له، د دغه انسان دعا به څرنګه قبوله شي، د دې انسان دعا به الله څنګه قبوله کړي چې ستا په خېټه کې حرام پروت دی، په بدن دې حرام دی، په حرامو کې ګرځي، ټول په حرامو کې غرق کې، بیا دعا هم کوي، بیا انسان شکایت هم کوي چې زما دعا نه قبلېږي. دا د حرامو تاثیر دی. دوهم دا دی چې د انسان څخه برکت ځي، نه ستا په صحت کې برکت شته، نه ستا په ژوند کې برکت شته، نه ستا په اولاد کې برکت شته، نه د په کور کې، په هیڅ شي کې د برکت نشته. هر شی به لرې مګر خوشحالي به ورسره نه وي، سعادت به پکې نه وي، په خیر به دې نه تمامېږي. همدا رقم په اولاد باندې حرام تاثیر کوي. هغه څوک چې حرامو کې مبتلا دي اولادونو باندې ډېر کلک تاثیر کوي. په اولادونو کې مشکلات، جنگ او جدال، ډېر رقم مشکلات به د اولادونو څخه وګوري. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بر حدیث کې بیا فرمایي چې کل لحم نبت على سحت فالنار اولا به. هر هغه بدن چې په حرامو باندې غوښه اخلي، په حرامو باندې دغه وده او نشو کوي، د جهنم اور ورته اولاد دی. چې په حرامو باندې غټ شوی دی، په حرامو باندې لوی شوی، په حرامو باندې غوښه اخیستلې، انرژي اخیستلې ده. اما د حلالو برکات هم معلوم دي چې د دې عکس دی. لومړنی هغه څوک چې حلال خوري، حلال لاسته راوړي، حلالو باندې مصرفوي، د دعا قبلېږي، د دعا قبلېږي، د په کار کې برکت وي، د په عمر کې برکت وي، د په مال کې برکت دی، کورنۍ کې برکت دی، اولاد کې برکت دی، په هر کار د کې الله عزوجل برکت ورته اچوي ځکه حلال دی. نو په دغه اساس باندې مثالونه موږ نور هم لرو. مسلمانانو حلال دایره باید انسان خپل کړي، د حلالو ګټلو لپاره باید کوشش وکړي، د ظلم څخه او د حرامو څخه باید ځان وساتو. په دغه لنډ وختونو کې تقریبا دا درېیم یا څلورم کس دی چې خلک موږ ته راځي، ما فلانی سره کار کړی دی، 1.5 کال کېږي زما حق نه راکوي، فلان سره مې کار کړی 2 کال کېږي حق مې نه راکوي، فلان ته مې پیسې ورکړې وي اوس زما خپلې پیسې بیرته نه راکوي. او هغه ښه معلوم دی چې دو ورسره کار کړی، خلکو شاهدان ورباندې شته، خو سړی چون سند نه لري یا قرارداد نه لري یا نوشته نه ده ورکړې، منکر دی، زه لاس د خلاص پولیس ته ځو، که کورټ ته ځو، که دلته ځو، کلته ځي. کله چې ته پوهېږې وجدانن چې د دې سړي حق ما سره شته او ته قصدن ورته وایې چې لاس د خلاص، نو په دې باندې پوه شه چې ته حرام خورې، ته په حرامو کې مبتلا یې، ظلم کوي. نو د ظلم عاقبت څخه باید انسان وویریږي. ظلم الله تعالی نه پرېږدي. او حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث قدسی کې فرمایي چې الله فرمایي لانصرنک ولو بعد حین. مظلوم ته الله وایي چې ای مظلومه زه به خامخا ستا مرسته کوم ولو که لږ ځنډ هم شي. هر ظالم څخه الله په دنیا کې انتقام اخلي. ته چې اوس د یو مظلوم بیچاره $2000 ځان سره ساتي یا $3000 ورته نه ورکوي، په دې باندې خوشاله چې ما د یو چا نه په چلو فریب $3000 واخیستل، خو یو ورځ به داسې راشي چې ته بیا $10,000 ورکوي، خو په خیمانه به مې چې کاشکې مې داسې یو کار نه وی کړی. الله در څخه انتقام اخلي په همدغه دنیا باندې. نو اوس هم که هر چا سره د کوم مظلوم حق در سره دی او ته پوهېږي چې حق را سره دی او ما په ناحقه باندې دا پیسې ایسارې کړي یا دا مال مې ایسار کړی دی، مظلوم ته خپل حق ورکړه، معذرت ترې نه وغواړه، الله ته رجوع وکړه. الله عز وجل دې موږ تاسو ته توفیق راکړي. وصلی